سلامونه وخت مو په خیر تاسو ته له زیرو نیوز تلویزیون څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته راغلاست ویو. نن دوشنبه د 1404 هجري لمریز کال د زمري 28مه چې د 2015 زیږدیز کال د اګست له 18 سره برابر ده. زه شبنم وزیریم او تاسو ته له زیرو نیوز تلویزیون څخه سپورتي خبرونه وړاندې کوم. د کندوز ولایت مرکز اړوند سپین زر ورزشي لوبغالي کې د هیواد د شپږو زونونو په کچه د شپږو لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ د کندهار اتفاق خانزاده لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو په پای کې د کندهار اتفاق خانزاده لوبډلې د 11 نمرو په ترلاسه کولو سره لومړی، کندوز پیروزي لوبډلې د 10 نمرو په ترلاسه کولو سره دویم او هرات شمس کولا لوبډلې د 9 نمرو په ترلاسه کولو سره بیا دریم مقام خپل کړ. د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار کې پکتیا سنوکر کلب کې د 10 ورزشکارانو ترمنځ د سنوکر سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د نویو ځوانانو او لویانو ورزشکارانو په عمري کټګوریو کې ترسره شوې چې په پایله کې امید لومړی، بخت محمد دویم او شفیق الله دریم مقام خپل کړ. د خوست ولایت په موسخیلو ولسوالۍ کې د 18 لوبډلو ترمنځ د ټیبال کرکټ سیالۍ چې 2 میاشتې مخکې پیل شوې وې د پیرانو زلمیو لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو په پایلوبه کې پیرانو زلمیو لوبډلې خپلې سیالې مهرال لوبډلې ته د 11 منډو په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. د سپورت له ډګره وروستی خبر همدا چې د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د 28 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د روداتو لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو په پایلوبه کې روداتو لوبډلې د 3-0 میدانونو په توپیر خپلې سیالې غزګي لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. سپورتي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښوئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیرو نیوز تلویزیون. تر سبا خبرونه د الله پامان.